د سهار د چایو لپاره په چوتره کې دسترخوان هوار سو. نیکه بر سر بالښت ته ډډه ووهله. ورپسې 2 زامن ځړېدلي سرونه غلي کښېنستل. بیا تواب او 3 نور هلکان راغلل. ټول د بوتانو په څیر بې حرکته ول. چوپه چوپتیا وه. کله کله به نیکه وټوخل، پیشو به میاو کړل، له غوجلې به د غوا رمباړه راووته. پتنوس ورېږدېد. یوې پیغلې پیالې پر غولي کښېښودې، بلې توره چاوجوشه راوړه. د تواب پلار چاوجوشې ته لاس ور وغځاوه. پیاله یې ورته ونیوله. نیکه یو دم چغه کړه، بلا و بلا. د تواب مور په بیړه راغله، ودرېده. ټیکره یې پر مخ ورکش کړ. په خواره خوله وویل: څه وایه ملک لالا، سترګې لرې که نه؟ ساده چای دې راوړی دی. ښځې د خپل خاوند په لاس کې نیولې پیالې ته وکتل. په رېږدېدلي غږ یې وویل: خو ما نجلۍ ته د شیدو له چایو ډکه چاوجوشه ورکړه. د بوډا تندی تریو سو. نو زه درواغ وایم؟ ښځې منډه واخیسته. شېبه وروسته نیکه د شیدو له چایو ډکه پیاله خولې ته نیولې وه. د تواب اوږه درنه سوه. تر څنګ یې ورو وکتل، هیڅ هم نه و. تواب ورو وویل: ته یې؟ ناستو کسانو په حیرانۍ تواب ته وکتل. هلک وارخطا سو، په بیړه ودرېد. نیکه وویل: پیاله دې ډکه ده، زړه ته مې نه کېږي، ناوخته دی، مکتب ته ځم. کوټې ته یې منډه کړه، بکس یې راواخیست او له کلا ووت. د جوجو غږ یې واورېد: که پولې ته وخېږې نو ښه به وي، لوند خیشتې کړم. تواب خپلو پښو ته وکتل. پایڅې یې لندې وې. دی په لندو واښو کې روان و. شاته تړلی بکس یې دروند سو. جوجو وخندل: دا ځای بد نه دی. د هلک تندي ګونجې پیدا کړې. تا باید چاجوشه نه وای بدله کړې. جوجو ویل: یو پوښتنه وایه. نجونو او ښځو ساده چای خوړ، خو نارینه او هلکانو ته د شیدو له چایو ډکه چاوجوشه وروړل سوه. ولې؟ تواب ویل: نیکه مې وایي چې هغوی نجونې دي، بلا یې نه وهي. جوجو وخندل: کوټ کوټ کوټ، هغوی ګېډې نه لري. یو دم مړې دوړې راغلې. تواب وټوخل. د نوي لانډکروزر موټر په دروازو کې سهارني لمر ژړې لیکې ایستلې وې. له ټایرونو یې خاورې پورته کېدلې. جوجو ویل: سړکونه مو ډېر خراب دي. د تواب تندی تریو سو. حکومت بلا وهلی دی. جوجو ویل: تېره اونۍ د ولسوالۍ بازار ته ولاړم. 2 شیان ډېر ول، سوالګر او موټر. هلک په خبره کې ورولوېد: موږ هم 2 موټره لرو. په 2 سیټه ټیوټا کې مې نیکه ګرځي. سراچه یې د کور د سودا لپاره درولې ده. جوجو وپوښتل: نو دا د کلیو سړکونه ولې د سیمې خلک نه جوړوي؟ تواب غلی و. جوجو ویل: ګوره، ما 2 میاشتې دلته تیرې کړې دي. هر 5م یا 6م کور موټر لري. موټرسایکل خو له حسابه تیر دی، خو د سړک جوړولو ته ملا ماته ده. ټول خلک حکومت او مؤسسو ته ماتله دي. بس نوره ګټه خو یې در ونه رسېده. جوړ سړکونه یې خراب کړل. تېره اونۍ 2 دهقانانو ته ور وګرځېدم. دواړه په خپل منځ کې غږېدل. له وچکالۍ یې شکایت درلود. ویل چې د موسسې درک ونه لګېد. کاریز وچ دی. فصلونه مو له تندې وسوځېدل. یو بل تن راغی، له عمره پوخ و. ویل چې پخوا خو دا موسسې نه وې، کاریز به مو په اشر پاکوه. بد یې اموخته کړو، تر څو به د نورو خیرات ته ناست یو. د ټوپک ډز سو. یو پختکه راغله، د تواب پښو ته نږدې په راشنو سوو پیازو کې ولګېده. جوجو په غوسه وویل: دا چا وویشته؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. د چنار له ګڼو ونو یو ځوان راووت. ښکاري ټوپک یې په لاس کې و. یوې بلې خواته یې کتل. د پیازو په شنو ډکو کې سپینه رڼا راتاو سوه. پختکي ټوپ کړل. جوجو تر جوړ وزر ونیوله. د پختکي پر مات وزر یې له روڼ پلاستیک جوړ لاس تیر کړ. وینه ودرېده. پختکه والوته. جوجو پسې غږ کړل: سمه ده، خو له انسانانو لرې ګرځه. جوجو ورک سو. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو ویل: پختکي مننه کوله، ویلې چې تر انسانانو ښه یاست. تواب وویل: ته د مرغانو په ژبه پوهېږې؟ زما ډېر کمالونه زده دي، راځه دا کربوړی به راوښخوم. تواب مخامخ وکتل. زړه یې خولې ته راغی. د کچالو په جوه کې غټ کربوړی پروت و. تواب له مځکې یوه لویه ډبره ورپورته کړه. جوجو په بیړه وویل: پام! بکس سپک سو. جوجو د کربوړي تر څنګ ولاړ و. د هلک ګوتې خلاصې سوې. ډبره ولوېده. له پولې مړه دوړه پورته سوه. جوجو ویل: کربوړي ډېر خواشینی دی. وایي چې له انسانانو پزې ته راغلی یو. موږ هیڅ تاوان نه دی ورسولی، په مخه نه ورځو، خو دوی تل بیلچې راپسې اخیستې وي. نسل یې راورک کړ. تواب په خبره کې ورولید: خو کربوړي خطرناکه دي. جوجو ویل: داسې انسانان راوښیه چې کربوړي کوم آزار ورسولی وي. د هلک سر وځړېد. جوجو وخندل: زما په فکر انسان تر هر څه مضر او خطرناکه دی. یوازې خپل ځان ته اهمیت ورکوي. دا نه وایي چې
د مځکې نور موجودات هم د ژوند کولو حق لري او کنه؟ تواب وویل داسې هم نه ده. ګل ماما ته وګوره، که غوایان نه وای ورباندې ګران، شنه رشقه به یې نه ورېبله. جوجو وخندل. خو د غوایانو نظر هم مهم دی. تواب له شنو غنمو تیر سو. ګل ماما ته له لرې سلام ور واچاوه. غوایي ته ودرېد. جوجو ویل په څښتن دې ګران یې، تازه رشقه درته ریبي. برګ غوایي رمباړه کړه. جوجو ویل غوایي ګیله کوي، وایي ته خو انسان نه یې، نو بیا ولې داسې کمعقله پوښتنه کوې؟ هلک په بیړه وویل ولې؟ تور غوایي رمباړه کړه. جوجو ویل ستا پوښتنه مې ورسوله. غوایي وایي پلار یې ټول عمر د ګل ماما مځکې واړولې، خو کله چې زوړ سو له کولبې ووت، د کساب چاړې ته یې سیخ کړ. برګ غوایي رمباړه کړه. جوجو ویل سخت ناروغه دی، خو باید مځکه واړوي. که یې ځان جوړ ونه شود، څښتن یې خیرات منلی. تواب روان سو. جوجو ویل پوه سوې ګل ماما له غویانو سره مینه نه لري. تواب ویل مچانو ته هم باید څه ونه وایو؟ ګرانه، مچان له تاسو سره کومه علاقه نه لري. خپل ځانونه پاک وساتئ. مچان څه بلا درنه غواړي. د مکتب تر دیوال یو خوار سپی راتاو سو. کوړنچ یې وهل. تیږه یې پښې ته سیخه سوې وه. ډله هلکانو منډې ورپسې وهلې. جوجو وخندل. سپی وغږوم؟ تواب د مکتب په دروازه ننوت. اوږه یې سپکه سوه. ماپښین 2 بجې وې. تواب لویه چاوجوشه تر لاس نیولې وه. د پولې پر سر پر لویه خوا کوږ تلو. چاوجوشه یو دم سپکه سوه. تواب ویل ښه وخت راغلی. د جوجو غږ یې واورېد. چای دی؟ هو. نو چېرته یې وړې؟ زړه کلا مو تنګه ده. نیکه مې وایي چې ډېر یو، ګزاره مو نه پکې کېږي. نو ابادي یې شروع کړې ده. هلک د باغ تر دیواله راتاو سو. یو چا غږ کړل تشه چاوجوشه دې راوړه. تواب یو دم کوږ سو. پر خړ پوټي تور چای پرېوت. پورته یې وکتل. یو ګردی سړی د کلا د دیوال پخڅه تراشله. هماغه سړی وخندل. د ملک لالا لمسی ځوان سوی دی. له ډکې چاوجوش سره نیغ روان و. تواب کلا ته ورننوت. 2 کاریګرو په خټه کې غوایي ګرځول. هلک توره چاوجوشه پر غولي کښېښوده. نیکه یې د لرګي پر زینه ولاړ و. لکڼه یې په پخڅه کې تر پرې سوي سوري ایستله. جوجو ویل ملک لالا دې ولې لکڼې ته سترګه پټه کړې ده؟ لکڼه خو ټوپک نه دی. تواب د دیوال سیوري ته د خرې پر کته کښېناست. جوجو ویل په دیوالونو کې دا سوري ولې پرېښي دي؟ د دشمن لپاره. د چا سره بدي لرئ؟ تواب خپله ککرۍ وګروله. نه. ملک وخندل. ها زویه چای دې راوړ؟ تواب ور وکتل. نیکه یې په احتیاط له زینې کښته کېده. تواب ورغی. ورو یې ویل ملک لالا موږ به دیداره یو؟ ملک په حیرانۍ ور وکتل. نه. نو په دیوال کې دا سوری د څه لپاره دی؟ بوډا وخندل. د هلک پر سر یې لاس کښېښود. ورو یې وویل د تربرونو لپاره. روان سو. کاریګرو ته ور وګرځېد. جوجو ویل دا ټکي مې نوی واورېد. تربرونه ځناورو ته وایست؟ نه، د تره زامنو ته. نو هغوی ولې وژنئ؟ تواب خپل نیکه ته منډه ور واخیسته. هغه ته مخامخ ودرېد. په خواره خوله یې وویل د تره زامن مې راباندې ګران دي، نه غواړم چې هغوی ووژنې. لومړی ملک وخندل. بیا ناستو کاریګرو خندا ورپسې بدرګه کړه. یو کاریګر وویل هلک دی، ماغزه یې خام دی، نه پوهېږي. تواب په حیرانۍ ورته کتل. تر دیوال له عمره پوخ ډنګر سړی راتاو سو. ږیره یې لنډه وه. غټې کڅوړنې سترګې یې درلودې. تر سپینې زړې خولۍ یې لانده وریښتان راوتلي وو. ملک په خندا وویل سرمعلمه راځه. د تواب غوږ وتخنېد. جوجو ویل دا سړی مې د مکتب په اداره کې ولید. تواب ویل زموږ سرمعلم دی. معلمانو ته یې خوشکې کولې، ویلې چې یو هم د زړه له اخلاصه سمت ته نه ورځي. جوجو غلی سو. یو دم یې ویل پوښتنه وکړه. څه؟ راته ووایه چې د معلمانو ځواب څه و؟ ښه ووایه. معلمان ټول په یوه خوله ول. 50,000 افغانۍ یې کمې ګڼلې. ویلې چې په دې تنخوا ستونی نسو ورته څیرولی. خو د سرمعلم دلیل دا و چې دوی په زور نه دي راغلي. تنخوا معلومه ده، که یو وي که سل دوی منلې، خو باید چې د زړه له اخلاصه درس ورکړي. تواب په خبره کې ورولید. قناعت یې وکړ. په اوږه یې نوکاره ورولګول سوه. وار راکه، د سرمعلم خبرې لا پاتې دي. ویلې چې په دې مکتب کې ستاسو اولادونه هم درس وایي. د هغوی لپاره یو څه زحمت ومنئ. خو د معلمینو ځواب دا و چې له خپلو اولادونو سره په کور کې درس وایي. بس سرمعلم ستړی سو، خو یو هم
قناعت ونه کړ. د ملک خندا راغله. یاره سرمعلمه 14 کاله درس دی چټي راته ښکاره سو. تواب ور وکتل. نیکه او سرمعلم د کوټو پر کیندل سوي تهداب راګرځېدل. ملک په خندا وویل سرمعلم نوې وکړه. په کاریګرو کې یوه ورغږ کړل. څه وایي؟ وایي چې نقشه مې خوښه سوه، خو په یوه کوټه کې د کتابونو د ایښودلو لپاره المارۍ ته هم ځای پرېږده. پخڅه تراش له پاسه ورغږ کړل. کتابونه خو ده ویلي دي، څه خیر یې پکې وکړه. زوړ سو خو نوې خولۍ یې ونه مونده. ټولو وخندل. جوجو وویل دا خبره په لیکلو ارزي. په دې وطن کې پوه سړی ناپوه دی او ناپوه هم